د حکیم الکوزي لپاره ډیر بد خبر. تازه روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د حکیم الکوزي درمل زهر دي. امنیتي ځواکونه دې زر تر زره د حکیم الکوزي مرکزونه وتړي. د چې روغتیا وزارت نور د حکیم الکوزي په اړه څه ویلي دي. روغتیا وزارت لابراتوار کې څه ټیسټ کړي دي، د حکیم الکوزي پر واکسین کې کوم مواد پیدا کړي دي، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د عامې روغتیا وزارت په یو مکتوب کې چې رسنیو ته رسېدلی دی، د حکیم الکوزي د کرونا ویروس درمل زهر بللی دي او له امنیتي ځواکونو څخه یې غوښتنه کړې ده چې په مرکز او ولایتونو کې د حکیم الکوزي د درملو د ویش مرکزونه وتړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حکیم الکوزي په درملو کې د تریاکو په ګډون نشهیي توکي کارول شوي دي او له خلکو څخه یې غوښتنه کړې ده چې یا درمل دې نه کاروي. عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د حکیم الکوزي په درملو کې اپین، موروپین، پایپروپین، کوډین او داسې نور مواد کارول شوي دي. خو حکیم الکوزي بیا وایي چې په درملو کې نشهیي مواد یا تریاک نه دي کارول شوي. تر دې مخکې د دغه بنسټ مشر سردار محمد همدرد ویلي وو چې ښایي یو څه برخه تریاک هم په دې درملو کې کارول شوي دي، خو نور بوټي دي. حکیم الکوزي بیا په خپله یو ویډیو کې ویلي وو چې هغه دا درمل د 11 بوټو څخه په 21 ورځو کې جوړ کړي دي چې په ناروغانو یې ازمایلي دي او ګټوره پایله یې ورکړې ده. هغه وایي چې په زرګونو ناروغانو ته یې دا درمل ورکړي دي، ټول ورسره رغېدلي دي او هیڅ جانبي عوارض هم نه لري. که څه هم د روغتیا وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د حکیم الکوزي د درملو ویش دې ودروي، خو حکیم الکوزي بیا هم د کرونا ناروغانو ته خپل درمل ویشي. که څه هم یو شمېر کسان د حکیم الکوزي پر درملو نیوکه کوي او له خلکو څخه غوښتنه کوي چې د لږ ساعت آرام لپاره دې د حکیم الکوزي درمل نه کاروي، خو ډیری کسان بیا دا ادعا لري چې د حکیم الکوزي د درملو په کارولو سره دوی رغېدلي دي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه د نن ورځې دا ویډیو به تاسو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.